ورځو کې چې کوم دی دا خلک د ساز او د سرود محافل جوړوي. په دغه ورځو کې دا خلک چې کوم دی د دغه ورځې د لمانځنې په بنیاد باندې یو بل له تحفې تحایف ورکوي، یو بل له ګفټونه ورکوي، یو بل له چې کوم دی یعنې په هر بنیاد باندې چې دغه ورځې خوشحالي لمانځلی شي دا خلک یې ترسره کوي. لکه د نن سبا چې په کرسمس ډے په دغه ورځو کې دا خلک کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د هغوی دغه بیانیه واورېدل او دغه حالت یې واورېده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه، الله جل جلاله تاسو دپاره د خوشحالۍ نورې ورځې ټاکلې دي. یعنې دا کومې ورځې چې تاسې اوسه پورې خوشحالۍ پکې کولې او د خوشحالۍ ورځې لمانځلې چې هغه د نوروز او د معراجان ورځ ده، دا ورځې تاسې پرېږدئ. تاسې باید خوشحالي چې وکئ یا خوشحالي کوئ نو هغه د لوی او د وړوکي اختر په ورځ باندې کوئ. دا داسې ورځ دي چې دا د الله د طرف نه چې کوم د تاسو دپاره یو مېلمستیا ده او تاسو دپاره د خوشحالۍ خاص ورځې وټاکئ. باید تاسې په دې کې خوشحالي وټاکئ. دا محترم مولوي صاحب، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغې ورځې د خوشحالۍ نه ولې منع وکړله؟ دا مې یو سوال دی اوس چې په دې خلکو کې ښه رایجم وه، ښه پکې مروجم وه، ښه د خوشحالۍ ورځې ښه پې پوهېدلم، هر څه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عادت مبارک به دا و، هر هغه کار چې په هغې کې به د یهودو مخالفت راته نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه ترسره کوو، ځکه چې دا د مسلمانانو هغه ازلی او ابدي دشمنان دي. د مسلمانانو یا د عام انسانانو ازلی او ابدي دشمن خو شیطان دی. خدا د شیطان په لاره تلونکي خلک دي، د هغوی ورونه دي، د ښځې د هغوی خویندې دي، لومړني دښمنان دي، د هغوی بچي دي، کافر دي. کوم کار چې شیطان ترسره کوو چې د مسلمان دشمني ده او د هغې د دین نه اړول او د هغې بېلاره کول او د هغې بېلاري ده، هماغه کارونه دا ترسره کوي. نو چونکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به هر هغه عمل چې په هغې کې به د یهودو مخالفت راته نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغه په خپله هم ترسره کړو، نورو ته به هم دعوت ورکړو چې دا کار تاسو ترسره کوئ. که تاسې وګورئ د دغې ګیرې په بابت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته کومه وینا کوي، په هغې کې په صریحو الفاظو باندې وایي وخالفوا اليهود، د یهودو مخالفت وکړئ، د یهودو خلاف ورزي وکړئ، د هغې برخلاف عمل وکړئ. د هغې خلکو دستور به څه و؟ د هغې خلکو دستور به دا و چې هغوی به غټې غټې برېتې پرېښې وي او ګیرې به یې کلولې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسې ګیرې پرېږدئ، واعفوا اللحى، ګیرې معاف کړئ، ګیرې پرېږدئ، برېتې کټ کړئ، وقص الشوارب. معنا دا چې د هغوی مخالفت راشي پکې، د هغوی خلاف ورزي پکې راشي. همدغسې بل مثال زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله خلک ولیدل چې د محرم د 10مې روژه نیسي چې هغې ته د عاشورې روژه وایي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې علت وپوښته چې دا ولې تاسې د عاشورې د ورځې دا روژه ولې نیسئ؟ د دې علت څه دی؟ خلکو ورته په جواب کې څه ویلې چې ای د الله پیغمبر، دا خو موږ ځکه د دغې ورځې روژه نیسو چې په دغې ورځې باندې الله جل جلاله حضرت موسی علیه السلام ته نجات ورکړ، د فرعون د ظلمونو نه خلاصی ورکړی دی، د هغې نه خلاصون موندلی دی. نو په دې وجه باندې بني اسرائیلو به دغه روژه نیوله د موسی علیه السلام د دغې خلاصون په وجه باندې، یا مثلا د هغې د نجات په وجه باندې د هغې د تشکر دپاره به دغه روژه نیوله، موږ هم نیسو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په جواب کې څه ویلي؟ تاسو نه زه ډېر حقدار یم په دې کې چې دا روژه باید زه ونیسم. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زموږ د انبیاو مثال داسې دی چې زمونږ پلار یو دی لیکن میندې هم جدا جدا دي. نو چې زمونږ پلار یو دی او میندې هم جدا جدا دي، معنا دا چې موږ ته چې کوم پیغام راکوي د کوم ذات د طرف نه چې موږ ته پیغام راکولی کېږي هغه یو الله دی، لیکن شرایط زمونږ جدا جدا دي، مختلفه شرایط دي. نو په دې وجه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د دې ډېر زیات حقدار یم چې تاسې د موسی علیه السلام سره دومره غمرازي لرئ او دومره خواخوږي ورسره لرئ او د هغې په دغې باندې دومره خوشحالېږي او روژه نیسئ، پکار دی چې زه روژه ونیسم. خو که چېرته زه په راتلونکي کال کې ژوندی وم نو زه به د 10مې دا روژه نیسم، خو یا به ورسره 9مه یو ځای کوم او یا به ورسره 11مه یو ځای کوم چې د یهودو د دغې عمل نه مخالفت راشي، ځکه چې دوی فقط د 10مې ورځې روژه نیسي. زه غواړم چې یا ورسره د 9مې ورځې روژه ونیسم یا د 11مې چې د دوی د دغې عمل نه مخالفت راشي پکې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دلته د نوروز یا د مهرجان دغه ورځې په خلکو کې منع کوي چې ښه مروج دي پکې، په خلکو کې ښه رایج دي، خلک پکې ښه عادي دي، خلک ورسره چې کوم دی ښه بلد دي او تر دې دمه یې لمانځلې،
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه دا ورځې بدلې کوي تاسې دغه ورځې باید ونه لمانځئ او تاسې د دغې ورځو د لمانځلو په بدل کې هغه ورځې ولمانځئ کومې ورځې چې الله جل جلاله ستاسې دپاره د خوشحالۍ دپاره ټاکلي دي چې هغه یو د لوی اختر ورځ ده او یو د وړوکي اختر ورځ نو هماغه وه حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د هغې نه وروسته په منځ کې د نوروز او د مهرجان دغه ورځې منع شوې او د هغې نه وروسته مسلمانانو د لوی اختر او د وړوکي اختر دغه ورځې په خوشحالۍ باندې لمانځلې اوس دا چې نوروز کومه ورځ راځي یا د مهرجان دا ورځ کومه ورځ ده بخښنه دې محترم صاحب ما هم همدا پوښتنه کوله چې دا نوروز چې ورته ویل کېږي یا مهرجان چې تاسو یاد کړئ چې په مبارکو احادیثو کې نوم راغلی ده که د دې په اړه باندې درنو قدمونو جونکو ته یو څه تفصیل ورکړئ ځکه زموږ خلک یې له نوم سره اشنا دي خو نور په کیفیت باندې نه پوهېږي چې څنګه ډېر ښه سوال داسې وکړو مولوي صاحب د نوروز او د مهرجان دا ورځ دا دواړه جدا جدا ورځې دي لکه څنګه چې د مسلمانانو دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی د طرف نه د لوی او اختر او د وړوکي اختر ورځې مسلمانانو ته وښودلې چونکې دا دواړه ورځې سره جدا جدا دي لوی اختر په بېلو اوقاتو کې راځي او وړوکي اختر په بېلو اوقاتو کې دا دواړه ورځې په خپلو کې سره ډېرې جدا دي همدغسې د نوروز او د مهرجان دغه ورځې هم خپلو کې سره جدا جدا دي یعنی څنګه چې مسلمانان په کال کې دوه خوشحالیان لمانځي همدغسې اغیار هم په کال کې دوه خوشحالیان لمانځي چې یو د نوروز ورځ ده یو د مهرجان ورځ ده د خوشحالۍ منځ کې فرق هم شته اوس وړوکی اختر چې د هغه له روژې نه وروسته وي ځکه سړي باندې تنده لوږه دا شیونه تېر شوي نه ځانګړې خوشحالي لري او غټ اختر چې د هغه بیا په اصطلاح د قربانۍ اختر ده د ابراهیم علیه السلام سنت خلک پکې یادګار پکې تازه ساتي نو د دې بیا بېل کیفیت او خوند ده مولوي صاحب خو د مسلمانانو دپاره دی که نه دا خلکو دوی دپاره به هم همدا شی یو دوی دپاره چې کوم دی نه دوی د دې په بابت کې څه دلایل نه لري خو صرف دومره ده چې دوی و چې دا ورځې موږ ځکه لمانځو چې دا نوروز دا د کال اوله ورځ ده نو په دې وجه باندې موږ دا ورځ لمانځو چې په دې ورځ کې که موږ خوشحالۍ وکړو په دې ورځ کې چې کوم دی که موږ خوراکونه وکړو یا په دې ورځو کې چې کوم دی موږ تفریحګاو ته لاړ شو یا په دې ورځو کې چې کوم دی موږ خپلو خپلوانو کره لاړ شو یا په دې ورځو کې موږ یو بل له ډالۍ او تحفې او تحایف ورکړو نو په دې بنیاد باندې کېدی شي زموږ راتلونکی کال هم همدغسې په خوشحالیو کې تېر شي دا یو عارضي دلیل دی د دپاره او دا یو داسې دلیل دی چې دا د خلکو د ځان لپاره د ځان دپاره یو دلیل جوړ کړی دی او د خلکو دپاره چې کوم دی یو د وړو هغه پوزه ده چې خلکو ته دیني صبغه او رنګ دیني صبغه نه لري دا حتی که دوی په دین کې هم د دې په دین کې چې کوم دی هم داسې دیني صبغه نه لري تاسو ته ما ویلي که نه چې دا داسې نه چې د دې نوروز یا د دغه مهرجان د لمانځنې وینا دوی ته یا په تورات کې شوې وه یا دوی ته چې کوم دی په انجیل کې شوې وه یا دوی ته په زبور کې شوې وه په دې یو کتاب کې هم نه ده شوې او نه په قرآن کې په دې باندې څه خبرې اترې شوې دي دا د دوی چې کوم حکما او د دوی چې کوم مشران وو هغوی د ځان دا وضع کړې وه او د ځان نه جوړه کړې وه او دا د خلکو دپاره چې کوم دی دا د خوشحالۍ یو ورځ ټاکلې وه او خلک هم نادان او د دوی پسې روان وو او هغه ورځ چې کوم د خلکو کې همدغسې مروجه پاتې شوله اوس مسله ده د محترم د رواج مسله دومره پکې را مروجه شوې ده چې کافر او غیر کافر یعنې هغه اصلي کافر چې یهودي یا نصارا دي یا عیسیان دي هندوان او سیکان او دا نور خلک هم پکې ورګډ شوي دي حتی کې د دې موږ چې د مسلماني دعوه کوي مسلمانان په خاصه توګه چې موږ ته د فرهنګ له نږدې ایران نه راغلی ده بیا د موږ ډېر پرمختللي خلک پرګنې چې ځان ته څه وایي که نه چې ډېر په تمدن باندې پوهېږي یو هغه سپېره د موږ باندې بېچاره هغه پښتانه خلک دي هغه په دې شي باندې ډېر پوهېږي نو چې څوک پې پوهېږي هغه هم د دې عصریت خواته چې راغلي دي هغه خلک پې پوهېږي نو دا بلوا اوس عامه شوې ده نو بیا هم هغه خبر کوم چې د چا فرهنګ او رواج ده دا نور هم اوس پکې ورګډ شوي مولوي محترم دا تاسې د بلوا خبره وکړله یو قاعده ده زموږ که نه و اذا عمت البلوا خفت کله چې یو بلا عامه شي نو هغه بیا سپکه شي چاته بیا ښکاري نه چې دا هم ولا داسې یو شی ده چې څه نقص یا تاوان به لري چې په عالم داسې مې غم ده چې په عالم داسې مې غم ده خو اصل کې تاسو ته ما وایي چې مولوي صاحب دا ګوره هېڅ دیني صبغه نه لري زه راځم په دې باندې چې دا ورځې چا لمانځلې او د څه دپاره لمانځلې هغې باندې خبرې اترې کوو نو همدغسې دغه دوه ورځې د دغه خلکو چې کوم مشران و کوم حکماو د دوی دغه خلکو د دوی دپاره وضع کړلې او هماغه شان په دې خلکو کې همدغسې مروجې پاتې شولې او تاسو ته ما ویل چې نوروز دا هغه ورځ ده چې دا د
کال د دغې خلکو د کال د شمسي کال هغه لومړنۍ ورځ ده او دا د مهرجان د ورځ دا د عیسوي کال هغه لومړنۍ ورځ غالبا راځي چې د میزان لومړنۍ ورځ چې کوم دی دا د مهرجان ورځ ده د نوروز ورځ چې کوم دی خو د حمل لومړنۍ ورځ ده او د مهرجان د ورځ چې کوم دی دا د میزان لومړنۍ ورځ ده نو دا دواړه ورځې داسې وي چې په دوی کې همدغسې مروجې پاتې شو دغه خلکو همدغسې رایج کړلې په خپلو منځونو کې او همدغه ورځو کې به چې کوم د خوشحالۍ نلمانځلې خو په حقیقت کې که موږ یو تاسې وګورو د مهرجان او د نوروز دا دواړه ورځې دا د مجوسیانو یعنې د هغې خلکو چې کوم خلک آتش پرسته دي او هغه خلکو چې کومو خلکو به د اور عبادت کوو دا د هغې خلکو د خوشحالۍ ورځې وي د هغې خلکو د اخترونو ورځې وي په دغه ورځو کې به چې کوم د هغې خلکو خوشحالۍ نه کولې که موږ او تاسې وګورو زموږ او ستاسو سره دا لنډ خوا کې ایران پروت دی نو خو ایران هم هغه خلکو چې مجوسو د ایران که تاسې بنیاد وګورئ اوس خو اهل تشیع دي خو لیکن د دې نه که تاسې لږ وړاندې د ایران تاریخ وګورئ نو ایران چې کوم دی دا مجوسیانو د هغه خلکو چې دوی آتش پرست او د دوی مشران د اور عبادت کړی دی یعنی دا آتش پرست د خلک دي نو اوس ځکه د شیګان هم د ورځ په ډېره غرب نو دا هغوی بچي دي د خر نه محترم مولوي صاحب بل څه نه پیدا کېږي هماغه د خر کوچې پیدا کېږي نو ټول هماغه د یو خره غوږونه دي نو د ایران خلک چې کوم دی د اصل کې هغه د خپلو آباو د اجدادو په نقش قدم روان دي اگر چې دوی اوس خپل هغه عقیده یا خپل هغه نظریه بدله کړې ده یعنی اهل تشیع شوي دي د انقلاب نه وروسته چې کوم دی د دوی ټول هغه بنیادي دغه چې کوم دی هغه په اهل تشیع باندې یا بنیاد په هغې باندې اوس ولاړ دی خو لیکن د دوی چې کوم هغه بنسټ یا هغه بنیاد یې که وکتلی شي نو دا د بنیاد نه چې کوم دی آتش پرسته خلک دي دا مجوسیان دي د هغه خلکو چې دوی به د اور عبادت کوو ځکه په دنیا کې خو مختلف خلک تیر شوي دي چا د نور عبادت کړی چا د ستورو عبادت کړی چا د ونو عبادت کړی چا د بوتانو عبادت کړی د کاڼو وغیره چا د اور عبادت کړی دی نو دا هغه خلکو چې دې خلکو به د اور عبادت کو لکه څنګه چې که تاسې وګورئ سوره نمل چې د سلیمان علیه السلام مخې ته هدهد راځي او د قوم سبا حالت ورته بیانوي هلته ورته څه وایي یسجدون للشمس من دون الله ما وایي داسې قوم ولیده چې د الله تعالی نه ما سوای نور ته عبادت کو نور بندګي کوله دې نه دا معلومیږي چې خلکو د نور عبادت هم کړی دی د ستورو هم کړی دی صابین چې ورته وایي صابین هغه خلک دي چې علما وایي چې د هغوی دین معلوم نه دی کله د یو شی عبادت او کله د بل شی عبادت او کله د بل شی عبادت او کله د بل شی عبادت او ځینې خلک وایي چې صابین هغه خلک چې هغوی به د ستورو عبادت کوو خدا مجوس هغه خلک دي چې دوی به نه د ستورو عبادت کوو نه به د سپوږمۍ عبادت کوو نه به د بوتانو عبادت کوو او نه به د کاڼو بوټو عبادت کوو دوی به کله چې عبادت کوو نو د دوی د عبادت یوه خاصه نښه به دا وه چې دوی به اور بل که او بیا به اور ته سجدې کولې نو په دې وجه باندې دې ته مجوس ویلی شي نو دا دوه ورځې اصل کې د دغې مجوسو د اختر ورځې وي دغې دوه ورځو کې به چې کوم دی دغې خلکو خوشحالۍ نلمانځلې نو اهل ایران چې کوم دي یا د ایران چې کوم اوسېدونکي دي نو د دوی چې کوم مشرانو د دوی چې کوم هغه بانیانو هغوی اصل کې مجوسیانو نو په دې وجه باندې په ایران کې دغه سلسله همدغسې پاتې ده همدغسې را روانه ده مولوي صاحب دا خلک لکه تاسو مخکې خبره وکړله ایرانیان یا شیعګان به وایو دا خلک چې ځان د قسمه مسلمانان هم وایي او اوس دا عقیده چې لري او همدا کارونه کوي دوی د دین په بنسټ باندې به نه کوي څنګه نه محترم مولوي صاحب دوی د نوروز د ورځې په څو علتونو باندې لمانځي یو خو په دې وجه باندې لمانځي چې دا د دوی د پلار او د نیکه طرز او طریقه او په هغې طریقه باندې چې کوم دی همدغسې راچلېدله په دوی کې راچلېږي سنت آباء الاولین